په شیلوریز کرکټ کې د راشد خان لومړی مقام او حیرانونکی سر ریکارډ کورنۍ او بهرنیو مبصرینو راشد خان په بشپړ ډول ستایلی او پر توپچونه یې غبرګونونه ښودلي. جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان شیلوریزي ملي لوبډلې مشر او ورو توپچوونکی راشد خان چې دا مهال د سویلي افریقا کرکټ شیلوریز لیګ کې د ایم آی کیپ ټاون لوبډلې مشري وربغاړې ده بیګی په خپله مهمه لوبه کې یو ستر او حیرانونکی ریکارډ ته ځان ورسوه. راشد خان په دې مهمه لوبه کې 2 لوبغاړي وسوځول چې په همدې 2 ویکټو سره په شیلوریز لوبو کې د خپلو ویکټو شمیر له ډي جی براوو واړه او ترې مخته شو. راشد خان په ټوله کې په دې فارمټ کې 633 لوبغاړي وسوځول چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوړ ارقام دي. هغه چې تر دې دمه راشد خان پرته هیڅ لوبغاړي نه دی جوړ کړی. نړیوالو مبصرینو او د کرکټ ادارو د راشد خان دا حیرانونکی او تاریخي توپچونه ستایلې ده چې دلته د یو څو متدرسونو غبرګونونه درسره شریکوو. پایل له ډي جی براوو راشد خان ته د یاد ریکارډ مبارکي ورکړې ده او هغه ته یې لیکلي دي چې وروره په ډېر ښه شکل دې ترسره کړل. ښه ولوبېدې. رئیس احمدزي لیکلي ډېرې ښه مبارک دې وي راشد خان ته یو نه تکرارېدونکی اتل یې انشاءالله لا ډېرې نورې لاسته راوړنې به هم ولري. ډیوي پتنګ لیکلي دي د نړۍ تر ټولو غوره توپ ویشتونکی راشد خان دی. زه ویاړم چې هغه یو افغان بچی دی. ابراهیم زدران لیکلي دي د تاریخ یو نه هېرېدونکې شیبه مو جوړه کړه. راشد خان وروره خپل تاریخ همداسې دوامدار وساته. راشد خان د دې سر ریکارډ له جوړېدو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه له ټولو مینوالو او هیوادوالو مننه کړې او ویلي دي چې دا هر څه ستاسې د دعاو او د دې وطن برکت دی. خان ویلي موږ هېڅ یو خو چې څه یو نو د دې وطن له کبله یو. تاسې خواږه ملګري په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیاو لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی الله مو ورسه.